السلام علیکم مرګرو نوید دانش یم د مولانا حلیم سید هاشمی صاحب یو بل ښایسته بیان مې درته راوړی دی. مولانا حلیم سید هاشمی صاحب د قضا منځ باره کې دغه بیان کړی دی. موږ ته تاسو ته پکار دی چې ویورو او مخکې شیر کو. نو راځئ د مولانا صاحب دغه بیان اورو. تاسو یې واورئ، زه به در سره وګورم. د یو ورور د مانځه متعلق څه سوالات کړي دي. اول سوال دا دی چې د مونځ قضا شته او کنه. دویم قضا په کم ټایم کې ده. دریم ډیر منځونه د یو انسان نه قضا شوي دی به څنګه راګرځي. څلورم دا چې په سفر کې مونځ قضا شوی دی د هغې قضا به څنګه وي. اوله خبر خدا ده چې د مونځ پرېښودل بغیر د عذر نه دا ډیره لویه سخته ګناه ده، ګناه کبیره ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم انسان بغیر د عذر نه مونځ پرېښود او قضا یې کو، الله تبارک وتعالی د دې انسان نوم د جهنم په دروازه ولیکي. دویم روایت کې راځي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، چا چې قصدن مونځ پرېښود د کفر وکړو. دیو جناب بعض علما فرمایي چې چا قصدن مونځ پرېښود دی به ایمان دوباره راوړي او نکاح به هم تازه کوي. خو اکثر علما او زمون احناف زمون مذهب باندې دی روایت مطلب دا دی چې دی کافر نه دی، خود د قصدن چې مونځ پرېښود د کار د کافر وکړو. یعنی دا د مسلمان شان نه دی چې دی بغیر د عذره مونځ پرېږدي. نو د فرض مونځ معافي نشته دی. فرض په معنا لازم سره دا لازم یې د دې معافي انسان ته نه کیږي. یو سړی در پاسې د منځونه قضا کړي دي او الله تبارک وتعالی ته توبه وستا وای جړل فریاد وکړو، د تهجد په ټیم کې فریاد وکړو وای جړل، نو آیا د تر منځونه معاف شو؟ نه منځونه ورته معاف نه شو، د دې به قضا راګرځي. الله ته به توبه د کمی خبرې وباسي، توبه به د دې خبرې وباسي چې الله دا منځ مې په ټایم باندې کړی نه دی، د دې راته معافي وکړي. نور منځ معاف کېږي، فرض نه، دا به ضرور دی قضا راګرځي. نو قصدن منځ پرېښودل خو ډېره لویه ګناه ده. خو بیا هم انسان دی عاجز دی. بعضې اوقاتو کې انسان بیمار وي، یا پې بېهوشي راشي یا وده شي، دومره څه مسله دته جوړه شي چې هغه منځ ترې نه پاتې شي. نو حدیث مبارک کې راځي، بخاری شریف حدیث مبارک ته وی من نسی صلاته او نام عنها نو فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها او کما قال علیه الصلاة والسلام. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای یو سړی دی داغه نه مونځ زیر شو یا اوده شو، پوه نه شو، بس اوده پاتې شو، نو فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د دې کفاره دا ده چې کله دته د مونځ رعایت شو چې د مونځ وکړي، د دې کفاره دا ده. نو د مونځ کفاره د مونځ قضا شته دی، فرض مونځ اسنه معاف کیږي. خاصو مونځونه به قضا راګرځي. د سو مونځونو قضا ده، نو د شپږو مونځونو قضا ده. پنځه خدا فرض مونځونه دي او یو ویتر دی، د ویترو قضا هم ده. نو د شپږو منځونو قضا به انسان راګرځي چې کله د قضا شوي منځونه راګرځي. د سنتو قضا نشته دی، د فرضو قضا ده او د ماخستن مانځه کې چې کم ویتر دي 3 رکعاته د دې قضا ده. نو د دې به انسان قضا راګرځي. باقي قضا په کم ټایم کې ده، په کم ټایم کې کیږي، په کم ټایم کې نه کیږي. نو قضا شوی منځ په هر ټایم کې کیږي سوا د 3 وختونو نه. د نور راختو په ټایم کې او د نور د پریوتو په ټایم کې، او چې کله نور بالکل د اسمان په منځ باندې ودرېږي. دا 3 مکروه اوقات دي، په دې کې قضا شوی منځ نه کیږي. د دې نه ما سوا هر ټایم کې قضا منځ ادا کیږي. د قضا منځ نیت، د قضا منځ نیت بس دغه نیت ته چې دی به دا وایي چې د مثال په طور د سحر منځ ته قضا شوی دی، دی به وایي چې د سحر قضا منځ ادا کوم. څنګه به یې کوي؟ څنګه چې عام ادا منځ خلک کوي.
کو 4 رکعات هغه به 4 رکعات کوي، کو 2 رکعات هغه به 2 رکعات کوي، او کو 3 رکعات هغه به 3 رکعات کوي. څنګه چې ادا مونځ دی دک رنګ دی به قضا کوي. خدای یو انسان نه ډیر مونځونه قضا شوی دي، نو داغه قضا به څنګه راګرځي؟ نو داغه طریقه دا ده چې د خپل تخمینه اندازه به دی واخلي. مثال په تور د 10 کال عمر دی، نو دی به وګوري چې په دې 10 کالو کې به زمانه 100 کال مونځونه قضا شوی، ځان له یو غالبه اندازه ولګي. نو دی دا و چې په دې 10 کالو کې زمانه 15 کاله مونځونه قضا شوی دي. اول خو خپل وخت د بلوغ معلوم کی. مثال په تور دی په 12 کال باندې بالغ شوی دی او عمر 10 کال دی، نو دی به د 12 کالو نه په دې خو اندازه واخلي چې زه بالغ شم، دا غینه په دې خو زمانه به سور منځونه قضا شوی. نو د اندازه واغسته چې زمانه به کم از کم 15 کال منځونه قضا شوی، نو خیر دی یو میاشت د دې په دې سیوا ولګي، زیات دی ولګي، او بیا د دې منځونو قضا شروع کی او په ترتیب سره دی قضا راګرځي. د ورځې بشپږ منځونه حساب کی د ویترو سره او قضا به راګرځي په ترتیب سره، د سحر منځ، بیا د ماسپښین، بیا د مازیګر، بیا د ماښام، بیا د ماخوستن، په دې طریقه باندې. دا سیم کولی شي چې لومبه د سحر منځونو ټول قضا راوګرځي، بیا د ماسپښین، بیا د مازیګر، او دا سیم کولی شي چې یو راګرځي، ماسپښین هم، سحر هم، ماسپښین هم، مازیګر هم، ماښام هم. داسې نیت په څنګه کې چې ډېر شي منځونه د قضا شوي دي، نو دی به داسې وي چیرې په هغې قضا شوو منځونو کې د سحر قضا ړومبی منځ کوم، دا رنګې دویم منځ کوم، دریم منځ کوم، بس داسې دی یادوي چې په قضا شوو منځونو کې یو منځ کوم، خو دا تعداد پکې نه یاد، ړومبی، دویم، دریم هم څه خبره نشته، خو په قضا شوو منځونو کې د سحر منځ کوم، د ماسپښین کوم، د مازیګر کوم، د ماښام کوم، داسې بس دغه نیت دی. په یو وخت کې ډیر منځونه هم قضا راګرځولی شي او په ورځ کې یو هم راګرځولی شي. خو لنډه اسانه طریقه دا ده چې د هر منځ سره یو منځ قضا راګرځي. چې کله د سهار منځ کوي نو یو دی سره قضا راوګرځي، ماسپښین منځ کوي یو دی سره قضا د ماسپښین راوګرځي، د مازیګر منځ کوي یو دی سره د مازیګر قضا راوګرځي. په دې طریقه باندې یو منځ سره دی یو قضا راګرځي. بعضې خلک قضا شوي منځونه پې ډېر شوي او دی چې راشي نفل کوي، بیا د نفلو نه بهتر دا ده چې ته په دغه ټیم کې قضا منځ وکړې. نفل خو زیاتي شی دی، که ودې کړه ثواب برته میلاو شي، که ودې نه کړه ګناه یې نشته، خو دا قضا شوی منځ ستا په ذمه دی، که ودې نه کړو ګناهګار یې. نو ښه طریقه دا ده چې د هر منځ سره یو قضا منځ راګرځئ. مثال په طور کې 15 کاله منځونه قضا شوي دي، نو چې 15 کاله دی د هر منځ سره قضا شوی منځ راوګرځئ، منځونه به یې پوره شي. بله خبره دا ده چې په سفر کې منځ قضا شوی وي، نو په حضر کې به هغه څنګه ادا کیږي. نو په سفر کې چې منځ قضا شوی وي، نو سفر کې سفرانه منځ چې دی نو هغه د 4 رکعاتو په ځای باندې 2 رکعاته دي. نو که سفر کې منځ قضا شوی وي او د حضر ته راغی، موجود شو، خپل کلي ته راغی او د هغې قضا راګرځئ، نو سفرانه قضا به یې راګرځئ، یعنې د 4 رکعاتو په ځای باندې به 2 رکعاته قضا راګرځئ. او که په حضر کې ته منځ قضا شوی دی او د په سفر کې د هغې قضا راګرځئ، نو په سفر کې به یې پوره راګرځئ. نو د سفرانه منځ قضا په حضر کې به سفرانه راګرځئ، او که د حضر منځ نه قضا شوی او په سفر کې راګرځئ، نو هغه به پوره راګرځئ. امید دا دی دا یو څو مسلې وي چې په دې باندې به فویدلې د مانځو